د فکري مبارزې ژبه. په فکري او دعوتي مبارزه کې لکه څومره چې محتوا او د استدلال طریقه مهمه ده، هومره د ژبې څرنګوالی هم ارزښت لري. دا چې یو فکري مبارز یا دعوتګر بیا دینی جریان ته هم منسوب وي، لای مسؤلیت ډیریږي. هغه به دقیق وي چې هم یې د فعالیت محتوا برابره، واقعي او د خپراوي وړ وي، هم یې استدلال منطقي او د مقابل لوري د فهم وړ وي، او هم یې د ژبې طریقه داسې وي چې که څه تاییدوي یا ردوي نو په مقابل لوري کې د غبرګون شیما ختمه کړي. مونږ چې د اسلامي فکر خپراوی او د یو اسلامي نظام دفاع خپل مسؤلیت بولو، باید دې ته مو پام وي چې دا لویه داعیه او خورا لوړ موقفونه رانه په خپلو نشراتو کې داغداره نشي. خپل شخصي عقده، حسد او بدبیني له دې ادرسونو اظهار نه کړو، او هڅه مو دا وي چې په خپرونو کې داسې لار تعقیب کړو چې حتی ناروغ فکرونه خپله درملنه وبولي. دعوتي کار نیکیو ته بلنه، د بدیو بدی بیانول او په داسې طریقه د نیکیو فکري خپراوی دی چې خلک ورته رمات شي، خوند ورکړي او نیکی پرې له زړه ګرانې شي. خو فکري مبارزه بیا د مقابل اړخ پر وړاندې سنګر دی چې دلته کله کله ځینې داعیان حتی په مقابل واقع کېدو ته د نشراتو خپله تګلاره تر پښو لاندې کوي او د مقابل لوري میدان ته ورکوزیږي. د دې کوزیدو تاوان دا دی چې د هغوی میدان چټل دی او دوی په چټلۍ کې تجربه موندلې وي، کله چې پکې پردی ورکته شي پکې ماتېدلی شي. د فکري او دعوتي هڅو یو بل پړاو دا دی چې په فکري برخه کې چې کله وقایع کېږي نو د یوې پدیدې تر راتلو وړاندې په اړه دعوتي هڅې کېږي، او کله چې کومه نامناسبه پدیده عامه شوې وي بیا یې پر وړاندې فکري مبارزې ته اړتیا پېښېږي چې دې دواړو صورتونو کې د ژبې ارزښت، له پدیدې سره تعامل او د دې پدیدې له پلویانو سره چلند پکې هغه ټکي جوړېدلی شي چې د فکري او دعوتي مبارزې بریا او کمزوري کېدل ورپسې تړلي دي.